په پیل کې د خبرونو سرټکي د ختیځ مدیترانې سیمې روغتیا کنفرانس کې د ګډون لپاره اردن هیواد ته د عامې روغتیا د یو مرستیال سفر. پکتیکا کې د 850 میلیونه افغانیو په ارزښت د پلوټوني برېښنا بند د جوړولو چټک بهیر او په لبنان کې د حزب الله د ارتباطي سیستم یا پیجرونو د چاودنې له امله د تلفاتو وروستي آمار. د لویه مهربانه خدای په سپېڅلې نامه نن چهارشنبه د 1403 کال د وږي یا سمبولي 28مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه وزارت د عامې روغتیا د پالیسي او پراختیا مرستیال ډاکټر محمد حسن غیاسي د عامې روغتیا لپاره چمتووالی، ننګونې، فرصتونو او لارې چارې تر نامه لاندې د ختیځي مدیترانې سمندرګي د روغتیایي چارواکو په 8م کنفرانس کې د ګډون په موخه اردن هیواد ته تللی دی. په دغه کنفرانس کې چې د ختیځي مدیترانې سیمې د 22 هیوادونو د روغتیایي استازو په شتون کې جوړ شوی و. د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د توازن، د بیړنیو حالاتو لپاره د چمتووالي، د واکسیناسیون د خدمتونو د پیاوړتیا او ښه والي، د روغتیایي کارمندانو ظرفیت او ځینې نور مسایلو په اړه بحث او د نظریو تبادله وسوه. د ترکمنستان ولسمشر سردار برد مامدوف آستانه کې د منځني اسیا آلمان په سرمشریزه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان په یوه سوله ییز هیواد او ارزښتناکه اقتصادي شریک بدل کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د منځني اسیا هیوادونه او جرمني باید له اسلامي امارت سره ډیپلوماټیکې اړیکې زیاتې کړي. په یو بل خبر کې د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې د 850 میلیونه افغانیو په ارزښت د پلوټوني د برېښنا بند د جوړولو چارې په جدي توګه روانې دي. د دغه بند د جوړولو په بشپړېدو سره به 25 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه سي، 2500 هکتاره ځمکه به خړوبه سي او 915 کیلوواټه برېښنا به تولید سي. او په یو بل خبر کې د لبنان څخه په لبنان کې پرون غرمه مهال د سمبولي د میاشتې په 28مه نیټه د حزب الله د غړو د ارتباطي سیستم د پرله پسې چاودنو وروسته له امله 12 تنه وژل سوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان سول. امریکایي چارواکو څرګنده کړه چې دا پیجرونه له تایوان څخه پیرودل سوي وه او له مخکې له دې چې دوی ته ورسیږي په لبنان کې باندې لاسوهنه سوې وه. د دغو چارواکو په وینا د پیجرونو د کشفولو عملیات د لبنان په وخت د ماپښین پر 3 بجو پیل سول او دغو وسایلو په پیل کې داسې پیغام استول چې ظاهرا د حزب الله له مشرانو لخوا استول سوی وي، خو دغه پیغامونو په حقیقت کې د پیجرونو دننه چاودیدونکي مواد فعاله کړل. د دغو چاودنو له امله د 400 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل سوی او 1500 کسانو د سترګو لید له لاسه ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.